الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سورة البقرة سلورم نمبر آیت. مخکې الله جل جلاله د اهل القرآن یو درې صفتونه بیان ک. یو دا چې قرآن والا خلقو کې به تقوی، شرک او کفر به بکینی، غټو ګناهونو نه بزان ساتي، نو بیا به قرآن دله فایده ورکوي. او دغه شان ایمان په غائبو سیزونو او د مونځ به پابند دي. هر قسم مونځ که هغه فرایضي که نوافلي سنت وي، او سناسه خرچه به د الله جل جلاله په لار کې کوي. دا څلور صفات. اوس پنځم صفت الله جل جلاله د دې اهل القرآن ذکر کوي. الله فرمایي والذین متقیان هغه خلق دي یؤمنون چې دی ایمان لري بما په هغه څه انزل چې نازل کړی شوي دي الیک تا ته ای د الله رسوله. دی به په هغه قرآن کریم او د هغې شرح صحیح احادیثو باندې ایمان لري. الله به دله فایده ورکوي چې د په قرآن باندې ایمان او په صحیح احادیث. دلته تاسو ګورئ محترمو، والذین یؤمنون بالقرآن ونه ویلو، بلکې بما انزل. ما لفظ عربي کې د عموم د پاره، نو دې کې اشاره د قرآن کریم ته هم او د هغې شرح احادیثو ته هم. معنی صحیح احادیث دا هم وحی ده. د دې وجه نه اهل علم وایي کنه چې وحی دوه قسمه ده. یو وحی مطلوع چې هغه د قرآن کریم دی، او یو وحی غیر مطلوع چې هغه احادیث صحیحه دي نبی صلی الله علیه وسلم نه چې صحیح سند سره ثابت وي. نو دا دواړه وحی ده، ځکه ما لفظ ویلو. که صرف قرآن مراد وي بیا به بالقرآن ویلو یا بالکتاب به ویلو، خو دې ما کې قرآن کریم او صحیح احادیث دواړه داخل دي. نو په دې دواړو به انسان ایمان لري. او ګوره قرآن کریم مخکې کو او دارنګ صحیح احادیث، ځکه چې دا ناسخ دي د دې مخکینی کتابونو دپاره. ځکه په دا مخکې کې چې ایمان بستا اوس وخت کې اول په قرآن کریم او په صحیح احادیث وي. وما په هغه سم ایمان لري انزل چې نازل کړی شوي من قبلک تا نه مخکې د الله رسوله، ستانه مخکې چې کوم کتابونه او تورات او انجیل او زبور د ابراهیم علیه السلام صحیفې وي که د موسی علیه السلام صحیفې دي، په دې ټولو باندې به قرآن والا ایمان لري. اوس په هغې باندې ایمان محترم هغه زموږ به داسې چې دا خپل ټیمونو کې دا حق کتابونه او حقې صحیفې وي، او اوس په موږ په هغې باندې اجمالي ایمان لرو. دومره ایمان چې دا د خپل ټیم سره مناسب هغه وخت خلکو د پاره دا د عمل قابلو. او اوس محترم مونږ د پاره قرآن کریم دا اصل اصول دي او صحیح احادیث، ځکه په دا مخکې کړم دی چې دا ناسخ دی د نورو کتابونو. نو دا بعضې یهود نصارا په مونږ باندې دا اعتراض کوي چې ګوره ستاسو کتاب کې دي چې په تورات او انجیل زبور باندې هم ایمان لري. نو مونږ وایو او په هغې باندې هم زموږ ایمان شته چې دا په خپل وخت کې دا حق کتابونه او منزلو او غیر تحریفو. تحریف پکې نه شوی، تحریف شده نو، او اوس ټول محرف دي، تحریف پکې شوی دی، او قرآن کریم د هغې دپاره ناسخ دی. بس مونږ دومره به منو چې دا د الله د طرفه نازل شوي کتابونه. وما انزل من قبلک، دلته مفسرینو لیکلي دي چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم دا اخیری نبی دی، ځکه که چېرته د نبی علیه السلام نه بعد وحی وی نو بیا به داسې ویلو چې وما انزل من قبلک ومن بعدک، چې ستانه مخکې کوم کتابونه دي او ستانه وروستو چې کوم راځي، نو دا قرآن والا به په دې ټولو ایمان لري. حال دا دی چې داسې ونه فرمایل چې وما انزل من بعدک، بلکې من قبلک، نو تانه مخکې یا رسول الله چې کوم کتابونه دي دی به په هغې باندې ایمان لري. معلومه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دی، او قرآن کریم کې دا ډیر زیات وضاحت سره ذکر ده. خو دلته اشارتن
معلومیږي چې نبی علیه السلام اخیری نبی دی. شپږم صفت الله د اهل القرآن ذکر کوي. الله فرمایي وبالآخرة هم یوقنون، وبالآخرة او په آخرت باندې به هم دا متقیان خلق یوقنون یقین لري، دا یقین به لري چې د مرګ نه بعد دوباره ژوند شته دی، قیامت کې ثوابونه شته او عذابونه شته دی. دا خبره باندې به هم یقین ساتي. دا به نه وایي چې یاره بس د دنیا اصل ده او بس دا به همیشه وي او یا به په خپله ختمه شي او بس دوباره ژوند بني. نه، وبالآخرة هم یوقنون، د آخرت په ورځ باندې یقین، د قیامت پر راتللو په هغې کې بیا ثواب او عقاب، په دې هر څه به یقین لري. اوس وګورئ محترمو، دا شپږ صفات دا د اهل القرآن چې دا اصل کې هغه اوله ډله ده چې کوم په سورة الفاتحه کې ذکر شو، صراط الذین انعمت علیهم. نو منعم علیهم څوک دي محترمو؟ چا کې چې دا شپږ صفات راغ. اوس د دې دپاره الله جل جلاله دوه اجرونه ذکر کوي. دا دنیا کې قاعده ده چې کله یو طالب العلم دی مثال یا یو سټوډنټ دی هغه خواري وکړي، محنت وکړي او هغه محنت دپاره بیا نتیجه پکاري، نو اوس الله جل جلاله هغه نتیجه ذکر کوي چې مؤمن کله دا شپږ صفات ځان کې راوست دته به اوس څه میلاویږي. نو یو انعام دنیا کې الله ذکر کوي چې هغه د الله د طرف نه هدایت، چې چا کې دا شپږ صفات راغ دا داسې دی چې لکه گویا دی په هدایت د پاسه روان دی، او بل آخرت کې فلاح او کامیابی ده. دغه وضاحت ان شاء الله العزیز آینده درس کې بیا وایو. بیا صرف د لفظي معنی ته لږ سر نه وګورو. الف لام میم، الله جل جلاله خپویږي د دې په معنا باندې. ذالک دا قرآن کریم الکتاب کامل کتاب دی، لا ریب هیڅ شک نشته فیه د دې په نازلېدلو کې، هدن او دا هدایت ته ټول للمتقین متقیانو خلقو د پاره. متقیان څوک دی؟ الله فرمایي الذین دا هغه خلق دی یؤمنون چې دی ایمان لري بالغیب په غائبو څیزونو، ویقیمون او دی پابندي کوي الصلاة د مانځه، ومما او د بعضې هغه څه نه رزقنا چې مونږ ورکړي دي هم دوی ته ينفقون دوی د هغې نه خرج کوي. والذین او متقیان هغه خلق دی یؤمنون چې دی ایمان لري بما په هغه قرآن کریم او صحیح احادیثو باندې انزله چې نازل کړی شوي دي الیک تا ته ای د الله رسوله، وما او په هغه سم ایمان لري انزله چې نازل کړی شوي من قبلک تا نه مخکې، وبالآخرة هم یوقنون او آخرت باندې هم دوی یوقنون یقین لري. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت